یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکا. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خټولې داسې دي چې خلق ته کافر شي. هغه من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کوله. خو اسنن می شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته ویل چې خدانو په خدای قسم چې ستا دومره خنیت ته نو زبم درته ټیک مسله وکم غلطه به درته نه کوم. وی ګوره ته خو پیره خلق د لاسونه سپي خپې د ښکلوي سجدې درته لګوي لوی ولی او بزرګ. خو پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګوره چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کی او کدی اوویلی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی اوویلی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړو، 6 لکه کاله په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته وایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته وایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه ښه یم. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د دنه بهتر یم نو زه څنګه دته سجده وکم. نو الله راته په جواب کې وایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه او ان عليك لعنتي الى يوم الدين. ابلیس تر قیامت پورې مې لعنتی کړي. دا انا ټکی دی ولې وې دا زه دی ولې وې ته صحیح کسیم خو زیمه هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې وایي چې زه څوک شته هغه کم شی دی چې ته پې وایي چې زه. نو زما عزیزانو دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی. هر یو چې راشي رونو زه به داسې وکړم، رونو زه به داسې وکړم، رونو زه به داسې وکړم. نو نتیجه به یې ګورئ او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولی دي. مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی دی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین دپاره وي. که نور دې ټڅ کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم ټک ته وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره که قرآن وخوره. زه به نه وی که دې زه ووی نو ښه به نه. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک او پاکستان تباه او برباد شو د زه د لاسه. نن وګوره ستا په ملک کې څه اسراف شروع دی. دا بینر یې وګوره، دا پوسټر یې وګوره، دا بوتان وګوره. یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل دی. دا ستا ملک دی، دا څه پلیت او بېغیرت ملک دی. ورشه الیکشن په امریکا کې وشو، بېغیرت قومه چېرته د بار ملک نه هم څه سبق والی که نه. او د بدبخت بچو ټوله شپه دا د شاخه تاخه زامن راغونډ کړي او جیتے گا پیار سے بولو جیتے گا پیار سے بولو زما د مور میړه جیتے گا ذرا شوق سے بولو زما د مور پینځم میړه جیتے گا. دا د ګډې زامن چې دي په دې قهر ټوله شپه اخته غوږونه یې راته وخوړ. یو لوی عذاب جوړ دی. اسراف څه ته وایي؟ او ظالمه ملک او ظالمه قومه. اسراف څه ته وایي؟ اسراف وایي دې ته چې پیسه بې ځایه خرچ کړي. په دې منبرانو کې یو ولاړ دی مونږ ته جومات ته درۍ غوښتې وې. دا جومات کې درۍ نشته. ویل یو 100 روپۍ به زه چنده پکې درکړم. د هغه منبر نن 2.5 لکه روپۍ خالی په پوسټر او بینرو لګولې. 2.5 لکه روپۍ او جومات له 100 روپۍ چنده ورکول. اسراف څه ته وایي؟ بے ضایع مال خرچ کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناستې اسراف به نه کوي. دا نن په جوماتونو کې دا بمبي چې دي ګوره دام لوی اسراف دی. زمونږ بیړه
مړه مونږ هم چرته لا د سړي ځامن یو. دا جماعتونو کې دا بمبې نه دي. په یو او دس د شلو او دسونو اوبه خرچ کېږي، په یو او دس بمبره پرېږدي کولاو، او چې بیا لا داسې شیخ غوندې ورته ناستي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوړه کا خو خلاصې کا وکړه. که استنجا تکینی لګیا وي ته به وایې چې چرته کنده کني که څه بلا کوي خانه دې خرابه شي. نو په یو او دس د شلو او دسونو اوبه تباه کېږي. په یو لوټه استنجام کیږي او دسم کیږي، یو لوټه به. دا بمبې دا لوی عظیم اسراف ته ستا په دې ټولې جماعت دا ټولې بې ځایه خرچ کیږي. نو اسراف وایي دې ته چې سړی مال بې ځایه خرچ. یو سړی تماوي چې اسراف دې ته وایي، ما ته وایي چې دا مونږ ګیري میري چې کلو مالګیره چې کله کمې پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکې دا اسراف ته. ځکه چې ګیره کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرېږدي که نه کلی خو به نه. نو کمې پیسې چې په ګیره کلولو نایله ورکې دا اسراف ته. نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف. دا نن چې ستا ملک کې پوسټرې چاپ دي چې مونږ به د غربت خاتمه کوو، د غربت خاتمه به کوو. غربت خاتمه چې ده چې خدای نه کړه د غربت خاتمه ته نشي کو. د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي. کتا د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابي نشان سیکل خپل هونډا کارت کې ګرځي، د 13 لک روپو په بنز کې ګرځي، او قوم لدی روسي سیکل په نشانه کې اغستې چې ورونو که زما وسراغه په دې اسخا سیکل بس ورېږي. تاسو خیال راځي ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے کتاب دے ووٹ ورکا کنی سر خورخ پل بلا تورا در پسی زارک شچی چالے ورکا وائے ما سکار دے چیزتا تمینت کو موزارے کو بیاد دے خزی گرزی لگی آدی دا لنڈری داسی لپٹیا چولی او پدی کسو کی بلنڈری بیگارا تا چاوی دے دلتا خزی روتے الکان ورپسیشو ما الکان خو پرې د سپی ورپسې کړي خزي ګرځي لګي. اسه ملک شو قرآن او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پرستای چې دی جمعتونو ته تاله ولګوم او یو رانه جمعت ترانه شي او چمړ شي ویم چې خپو کې پړی واچوم هم داسم په ډیرانو غرزوم. نه د خخېدو قابل دی دا قوم او نه د جمعت ته دراتلو قابل دی. دا غرق او تباہ قوم په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی. بالکل صد مولا او د بزرگ دلا سه هلاک شو تباش. دغه مولا دې هر باطل ډلې سره مولا مرګره دې هر ډلې سره او ورته چې د دې دونې شملې خوږي یو مولا دې دلتا یو مولا دې په دې ملک بغرزیدا او شریعت کانفرنسونه به کول جهاد کانفرنس به کول راشي چې کور درته وخم په 1 کروڑ او 15 لک روپے باندې کور جوړ او پیسې راټولې کړې دي په جهاد کانفرنسونو. پردای مور زامنه جهاد ته لګل او په خپل 1 کروڑ 35 लाख रुपए باندې بنگلا جوړ کړ. نو زمازیدانو زمونږ دلاسا وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نن زمونږ دلاسا دین تا او اسلام تا اور لګې دل مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباہ ده. مونږ غرق یو د پیغمبر یو سنت تسپک قتل سړی پټکی کافر شي. مرزا بیدل یو شاعرو چای اشعار واوریدنو خیال کړي چې دا خو ډېر لوی بزرګي دا دومره خخ شیرونه ویلي. چراغه تپوس یو کو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناشته یا جمعات کې خلق ورته خلوت جمعات نشته دا هغه وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناشته ګیره کلای لګیا چې ورغه راسي ورته وکته نیمه ګیره کلا و او نیمه پاتې و ورته وی چې مرزا بیدل شماری شرا مې تراشی ته ګیره کله اشعار څنګه وې غوړې زیړې خبرې کې او کله ګیره. نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را مې تراشم لیکن دل مخلوق را نه خراشم ګیره کلوم خود خلق وړ نه ازاروم. نو سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما به تراشن ریش دل محمد رسول الله را مې خراشی. ته چې ګیره کله ته د جناب محمد رسول الله زړه لګیا زخمی. مرزا بیدل بیهوش پرېو نیمه ګیره کله او نیمه پاتې
او بے ہوش شو چې په ہوش کې راغی نا سړی د مرۍ نه ونیو ورته وی جزاک الله کے چشمم باز ساختی جزاک اللہ کے چشمم باز ساختی مرا با جان جان ہمرا ساختی وسړیا خدای دې تعالی ډېر لوی جزا درکړي خدای دې در سره ډېر نیکی وکړي تا خو مال داسې نصیحت کو چې په دې عمل کوم د جناب محمد رسول الله سره دې ملاو کړم عزیزانو نن استعمل ټول اسراف دی ټول ملک اسراف په واده کې وګوره ټول واده اسراف په مړی کې وګوره ټول مړی اسراف دی هیڅ پیسہ د ملک او د قوم چې دا په خپل ځای کې نه لې که حکومت ته سیاسی رشوت په تور باندې د قوم او د ملک خزانه تباہ او برباد کړه که د قوم سره پیسې او دولت تی بے ضایع به کروڑونه او لکونه روپۍ لګئی دلته د یو سړی کور جوړ دی 75 کروڑ روپے تے لگی دلی کروڑ پیجنے کروڑ پیجنے 50 کروڑ روپے پہ یو کور لگی دلی 50 کروڑ مونگ جماعت جوڑولو ورته مې چا لکه دې کې څه چندا ورکه ماته مناسب لوګي او عالم لوګي ویلو عالم ولتا خو به بیګار وټه خورلی زه بیگانه وګم 50 کروڑ روپے په کور دا ستاد ملک حال اوس دغه کروڑ پتیان او لک پتیان او عرب پتیان روچت شي په دې غریب قوم څلو به کوي لګیا نو بل ورځ مې یو جلسه کې وی مال والله العظیم چې تاسو ټول به جنت ته ځئ ټول دا عوام به ټول جنت ته ځي او مونږ به دوزخ ته ځکه چې مونږ څه وایو هغه کوو نه ونام یو څه دا او عملم بل څه وی واعظان چو جلوه به محراب و منبر میں کند چون به خلوت میں روندا کار دیگر نو اسراف دے توائی چې مال و دولت سڑے بے ضائع خرچ کے نن ټول ملک اسراف کون کے اس د اسراف کون کی سزا بچئی کم سڑے چې اسراف کئی د سزا بچئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی بپالان دے تاختہ جہنم کے پراتے عزیزان اور لاندی تاخچد جہنم تا او یا کروڑ کالا بزل لاندی تاخچد او یا کروڑ کالا دا اغا جان یو کروڑ دا دی دنیا سل کروڑا دا اغا یو لک دا دی دنیا سل لکا دا اغا یو کال دا دی دنیا سل لکا دا اغا یو ورز دا دی دنیا سل لکا ورز نو او یا کروڑ کالا لاندی تاخچد جہنم تب مزل او د یو جهنمی دا بدن بدوم رغټ شي چې د یو اوګې نه به تر بلې اوګې پورې 1500 کاله مزل وي دا به د اسراف کوونکو انجام نو الله دې امان راکړي عزیزانو څه حال په دې ملک روان دی دو هلاکت استاد ملک په سر ولاړ دي دو هلاکت یو مشرق او یو مغرب پاک رب دې کرم او مهرباني مونږ مشغول یو د الیکشن په مزو کې او اسنه چې یو عظیم قهرم په سر مسلط شي پزان پویم نه یو د بل قهر لاندې قوم ټول ودو په عذاب گرفتار نو د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن چې د قران کریم د نزول په وخت کې هغه داو چې صحابه ته د دې ترغیب نه ورکولو چې عزیزانو چې تاسو مسلمانان شئ نو زه بدر تکورونه خ جوړ کم یا د جنې جو غندې بدر تم چې سات مرله سکیم چې چا کور نشته کور به کور د خپل کور مران شور سات مرله سکیم نو تعلیم بالغان هغه دانو تعلیم بالغان داو چې وحدو ربکم اے قوما الله یوم نئی شرک مکوای ځکه چې ان الشرک لظلم عظیم د خدای سره شرک چې دا ډېر لوی ظلم ځان ته زم وای زکه زه د خدای خاصه ده په قیامت کې به ټول ګناونه معاف شي که شرک دې کړی او توبه او باسي وغیرہ وغیرہ لیکن دا ځان ته چې چا زه ویلی دا ګناه به ترغه نه معاف کیږي چې ترسو په سړی الله جهنم ته نیلی نو زه زم وای هر وخت دا وای چې انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو
خدای ایس نشتا، ایس نشتا، لا ایس نشتا مگر کدینو څوک دی الا الله، بل څه ایس نشتا. د لا معنا دا ایس نشتا الا مگر ته. ځکه یو ورځ به په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. اور سب ختم شي ایس بنه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. ستا د پروردگار ذات به باقی وي هر سبا. نو د دې وجنا عزیزانو کوشش کوئ د اسراف نه ځان بچ سات، بے ځایه پیسې مه لګوئ. زمونږ د وسه خو دغه کېږي چې دا سم واورېده